سلامونه نیکی هیله جرمنی له ظریف سره یوټیوب چینل ته بخیر راغلی. د جرمني ژبې په ګرامر کې د آرټیکل، اکوزاتیو او داتیو ترڅنګ د نومونو جمع کول د نوي زده کوونکو لپاره یو بل سرخوږی ده. لکه مڼې ته وایي اپفل، مڼو ته وایي اپفل، کتاب ته وایي بوخ، کتابونو ته وایي بوخه، ماشوم ته وایي کند او ماشومان کیږي کنده. د انګلیسي ژبې په څیر داسې نه ده چې یو توری د هر نوم آخر کې ور اضافه کو او نومونه جمع حالت ته تبدیل کو. داسې کومه قاعده نسته. خو په دې ویډیو کې زه تاسو ته ودانې داسې لارښوونې درښیم چې کله تاسو هغه زده کړئ نو د ډیریو نومونو جمع کول درته اسانه کیږي. راځئ چې دغه اووه لارښوونې په ګډه سره زده کړو. بیرته بخیر راغلی. په دې ویډیو کې موږ دوه برخې لرو. لومړی برخه کې دا زده کوو چې څنګه مفرد نومونه جمع ته واړو او دویمه برخه کې دا زده کوو چې جمع نومونه په کوم ځای کې کارول کیږي. نو ډیره اړینه موضوع ده. د ویډیو تر اخره له موږ سره اوسئ. لومړی لارښود: ډیری نومونه چې د ای په توري باندې ختمیږي هغه په جمع حالت کې یوازې د ان توری اخلي. د بیلګې په ډول der Junge کیږي die Jungen, der Name کیږي die Namen, die Tasche کیږي die Taschen. په همدې ډول die Straße die Straßen, die Lampe die Lampen, die Minute die Minuten, das Auge die Augen. تاسې د جمع نومونو آرټیکل ګورئ چې ټول ډي راځي ورته. د دې نومونو ټوله پښتو معنا مې د ویډیو په آخره کې تاسو لپاره ایښې ده. هلته بیا معنا زده کولی شئ. دوهم لارښود: 90% نارینه نومونه د جمع حالت کې د ای توری اخلي. لکه der Tisch die Tische, der Tag die Tage, der Weg die Wege, der Arm die Arme, der Fisch die Fische, der Schuh die Schuhe. دریم لارښود: 90% ښځینه نومونه د ان یا ای ان توري په اضافه کولو سره جمع حالت ته تبدیلیږي. لکه die Feder die Federn, die Gabel die Gabeln, die Regel die Regeln, die Insel die Inseln, die Tür die Türen, die Uhr die Uhren, die Zahl die Zahlen. څلورم لارښود: 80% خنثی نومونه د ای په توري سره جمع کیږي. د بیلګې په ډول das Kind die Kinder, das Bild die Bilder, das Ei die Eier, das Hemd دا بیا یوه استثنا ده. د ای پر ځای باندې ای ان اخلي. لکه die Hemden, das Kleid die Kleider. په یاد ولرئ چې دا لارښود یوازې د 80% نومونو لپاره ده. دا یو مضبوطه قاعده نه ده چې د ټولو نومونو لپاره همدا ډول باندې وي، بلکې 80% خنثی نومونه په همدې ډول باندې جمع حالت ته ځي. پنځم لارښود: هغه نومونه چې په ای ان خن باندې ختم سوي وي په جمع حالت کې هیڅ تغییر نه راځي. لکه das Mädchen die Mädchen, das Brötchen die Brötchen, der Lehrer die Lehrer, der Messer die Messer, der Wagen die Wagen. جمع نوم کې تغییر نه راځي خو آرټیکل خو ټول جمع نومونه ډي اخلي. دې موضوع ته پام وي.
شپږم لارښود چې ډیر زیات ضرور ده او په استثنایی ډول باندې په دې کې ډیر قاعدې نسته ده او تاسې باید د دې نومونه حفظ کړئ. هغه دا ده چې ځینو نومونو کې د ا او او د او توری املاوټ کیږي، یعنی ا املاوټ کیږي، او املاوټ او او املاوټ. لکه der Mann, die Männer, der Sohn, die Söhne, der Bruder, die Brüder, das Buch, die Bücher, das Haus, die Häuser, das Land, die Länder, die Hand, die Hände, die Bank, die Bänke. تاسې ګورئ چې هم یې وروستاړي کې تغییرات راغلي او د هغې تر څنګ ووکال توری املاوټ سوی ده. دا نومونه چې دي استثناء دي، خاصه قاعده هم د دې لپاره نسته، باید همداسې حفظ کړئ. او که چیرې تاسې نوي زده کوونکي یاستئ ډیر تفشیش مه کوئ. راتلونکي کې څومره مخته ځئ د نومونو سره عادت کیږئ، جمع حالتونه مو په خپله ذهن کې کینی او زده کیږي. دا اووه لارښوونې دي چې دې په نظر کې نیولو سره تاسې مفرد نومونه جمع ته تبدیلولی شئ. که په لنډ ډول درته ووایم ډیري نومونه د جمع حالت کې په آخره کې ای یا ای ان اخلي. که چیرې یو نوم مطمئنه نه وئ چې جمع حالت یې څه ډول ده، اول یې په ډکشنري کې وګورئ. که چیرې ډکشنري درته مهیا نه وه یا وخت مو نه درلوده، کولی شئ د ای په اضافه کولو یا هم د ای ان په اضافه کولو سره هغه نوم جمع حالت ته واړوئ. راځئ چې اوس دا زده کړو چې دغه جمع نومونه باید کوم ځای کې وکاروو، هسې نه د جمع نوم پر ځای باندې چیرته مفرد نوم وکاروو. جمع نومونه چیرته کارول کیږي؟ څلورو ځایونو کې. لومړی کله چې له یو نه ډیرو شیانو یا د ډیرو خلکو په اړه باندې خبرې کوو، لکه Die Kinder ماشومان spielen im Park. ماشومان په پارک کې لوبې کوي. دلته له یو ماشوم نه د ډیر په اړه خبرې کوو نو جمع نوم کارو. د ټول ته واضح ده. دوم کله چې په عمومي ډول د یو نوم په اړه باندې غږیږو، یعنی د یو خاص شخص یا د خاص شي په اړه نه بلکې په عموم کې د یو شي خلکو په اړه غږیږو، بیا نو جمع نوم کارو، جمع حالت کارو، خو دلته بیا ارټیکل نه کارول کیږي. د بیلګې په ډول Babys sind süß. ماشومان شیرین دي. موږ عموم کې د ماشومان د ټولو ماشومانو په اړه غږیږو، جمع حالت کارو او ارټیکل نه کارو. بله بیلګه Männer weinen nicht. سړیان نه ژاړي. دریم ځای کله چې دوه، درې یا څلور شمیرې یادو، هغې نه وروسته بیا جمع نوم کارول کیږي، لکه ein Mann مفرد، خو 2 Männer، 3 Männer، 4 Männer او همداسې نور. یا بله بیلګه eine Banane یوه کیله، 8 Bananen 8 کیلېګانې. او څلرم ځای د ځینو خاصو کلمو څخه وروسته باید جمع نومونه وکارول شي. دا کلمې داسې دي: viele Leute، einige Tage، wenige Minuten، mehrere Fragen. viele Leute یعنی ډیر خلک، einige Tage یو څو ورځې، wenige Minuten یو څو دقیقې یا کمی دقیقې، mehrere Fragen ډیر سوالونه. کوم نومونه چې دې درس کې راغلي ول تاسې د پښتو معنا دلته کتلی شئ، له دې نه سکرین شاټ واخلئ او زده یې کړئ. دا وی جرمني ژبه کې د نومونو د جمع کولو لارښوونې او قاعدې. دا ویډیو در سره لایک کړئ، خپلو ملګرو سره یې شیر کړئ، او که تر اوسه مو زموږ چینل نه وي سبسکرایب کړی نو حتما د سبسکرایب بټنه کېکاږئ. تر بل درس او ویډیو پورې د الله په امان.